مرکز صادر نمودن جوازهای ساختمانی در شهر غزنی از سوی ریاست شارولی این ولایت به فعالیت آغاز کرد. مسئولان در غزنی میگویند مرکز صادر نمودن جوازهای ساختمانی در چوکات ریاست شارولی این ولایت ایجاد شده که هدف از این مرکز جلوگیری از ضیاع وقت، تامین شفافیت در امور ساختمانی، اصلاح زیرساخت‌های غیر پلانی، زیباسازی شهر و جلوگیری از فساد اداری میباشد. مسئولان شارولی غزنی می‌افزایند که در این مرکز نمایندگان ریاست شارولی، آمریت اطفایه، ریاست برشنا و ریاست آبرسانی حضور دارند تا روند صدور جوازهای ساختمانی به گونه هماهنگ و منظم انجام شود. د دې مرکز په جوړښت سره تر ټولو لویه فایده دا ده چې په پروسه کې یا په دې کار کې شفافیت رامنځته کیږي، بې ځایه وخت نه ضایع کیږي او تقریبا د فساد مخه هم کې نیول کیږي. نو ولسه تاسو ته دا ډاډ او اطمینان درکوو چې د اسلامي امارت څومره رهبري ده، څومره قدرمن مشران دي. هغه که تاسو سره دلته کوم ښاروال قرار لري، هغه که د موږ تاسو د انسجام مشران دي، هغه که ان تر القدر امیرالمؤمنین شاه صاحب موږ ټول په دې حاله زله کیو چې څنګه به د ولس ته مقصد وسایو وبخښو. خو تاسو ته هم دا وایو چې تاسو د دغه نظام سره همکار پاتې شئ لکه څنګه چې پاتې شوي یاست. در همین حال نمایندگان مردم و وکیلان گذر فعال شدن این مرکز را گامی نیک در راستای عرضه خدمات به موقع و منظم شهری دانسته و قدردانی می‌کنند. از افتتاح پروژه واحد مرکز اجازه آبادی ها واقعا ما امروز خیلی خوشحال هستیم. جای خوشحالی و مسرت است که چنین مرکز امروز در غزنی افتتاح شد و انشاءالله کار مردم ملت غزنی را برای آبادی و ساخت ساز خیلی آسان و آسانتر میگرداند. خلق کارونه د میاشتو کارونه چې دا یو سخت و مشکل کار او خلک ته په عذاب او په وخت باندې کار نه خلاصېدل. اوس په لکه څنګه چې خبره وشوله چې 15 ورځې کې کار نه خلاصېږي، انشاءالله ډېر مثبت کار دی. موږ په مثبت ورته ګورو انشاءالله چې ښه نتیجه به ولري. به گفته مسئولین، مرکز صادر نمودن جوازهای ساختمانی مطابق فرمان امیرالمؤمنین حفظه الله در تمام ولایت‌های درجه 1 و درجه 2 به هدف تسهیل خدمات شهری و ایجاد شفافیت ایجاد خواهد شد.